سحر د لرې لا خوشپه پاتې ده، سحر د لرې لا خوشپه پاتې ده او جانانه غوږ کېږ د کیسه پاتې ده. ارتقا وشوه خو د څه خوشحالي، ارتقا وشوه خو د څه خوشحالي، مرګې خوشته لا مسله پاتې ده. د بیټک ټي وي ډېرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، حمزوي یوسفزی یم او د تیر په څېر یو وارې بیا په داسې یو موقع باندې تاسو ته مخامخ یم چې په دغه هدیره کې په دغه مقبره کې ولاړ یو د صوابی په مانیری کلي کې په سوړ سهار باندې دغه د غم د درد دغه خبر خور شو چې زمونږ او ستاسو د ټولو پښتنو شریک، زمونږ او ستاسو د ټولو پښتنو شریک مشر، ملګری، شاعر، ردیب، لیکوال تسکین مانیروال د دې نړۍ نه د تل دپاره سترګې پټې کړې. د هغه جنازه د هغه تدفین دلته کې روان دی. دلته کې کم کم خلک راغلي دي، شاعران، ادیبان، لیکوالان، سیاسي مشران، د هر مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلک دلته راغلي دي. راځئ چې تاسو سره د هغوی تاثرات د تسکین مانیروال په حواله سره تاسو ته مخامخ کو او دغه ټول هر څه تاسو ته د بیټک ټي وي په شیشه باندې وښو. نو موږ سره اوسئ، راځئ تاسو او هغوی تاسو ته مخامخ کوو. نو نن زمونږ ډېر خوږ ملګری او د پښتو ژبې ډېر بې بدله شاعر تسکین مانیروال سړی دا ویلم نشي چې هغه نن مړ دی، ځکه چې تسکین خو د ژوند نوم دی، تسکین د مینې د محبت نوم دی او تسکین چې کوم دی نو د تخلیق نوم دی. نو سړي په خوله هم دا نه راځي چې هغه نن مړ دی. او رښتیا خبره دا ده چې داسې خلک مري هم نه، په جسمانی توګه باندې خو مړ شي، خو د هغه په خپلو حرفونو کې به ژوندی وي. او زمونږ په دوستانو کې په ملګرو کې تسکین ډېر په ډېرو حوالو باندې ډېر منفرد سړی و. زه ډېر په ذمهدارۍ سره دا خبره کوم چې په صوابی کې داسې شاعري چې داسې روماني شاعري چې هغه د یو تخلیقکار د ذات نه راوتې ده او د هغه د ذات نه چاپیره چورلي او په هغې کې په هغه چورلک کې په هغه دایرو کې چې دی نو تفکر پیدا کوي. نو داسې شاعر په صوابی کې بل نشته. نو یو ډېر منفرد تخلیقکار او یو ډېر ښه انسان او ډېر معصوم د مینې ډک. نو زه خو به بیا ووایم چې نن خدای پاک دې وبخي د خاورو سره چې نن مونږ دې خاورو کې بنده نه دی ښخ کړی، په دې خاورو کې مونږ رومان ښخ کړه، په دې خاورو کې مونږ مینه ښخه کړه، په دې خاورو کې چې دی نو محبت دفن شو، په دې خاورو کې حرکت او حرارت دفن شو، په دې خاورو کې ښایست او ښکلا دفن شو، په دې خاورو کې جمال د جمال سره د جنون تر حده مینه کوونکی یو ډېر منفرد تخلیقکار دفن شو، یو جرأتمند تخلیقکار. خدای پاک دې د خاورو سره وبخي او خدای پاک دې مونږ ټولو له صبر راکړي، ځکه چې دا ډېر دې کال کې زمونږ نه ډېر ښکلی ښکلی خلک او ډېر ښایسته ښایسته ملګري نظار لږ وخت کېږي چې نظار زمونږ نه لاړلو، داسې نور بلا ملګري لاړل، مشران دې بلا مونږ نه وخوړل. نو الله تعالی دې وبخي او خدای پاک دې ټولو له صبر ورکړي. ستاسو هم مننه. تسکین مانیروال زه د 2010 نه پیژنم او غالبا دا د لاهور شاخ کې یو مشاعره وه، هلته موږ ورسره لیده کاته کړي وو. د هغې نه مخکې خو موږ تسکین لکه د هارون باچا د غږ د لاسه مطلب د هغه ډېر مشهور غزلونه موږ د هغه نه اورېدلي وو او د هغې په واسطه باندې تسکین سره زموږ داسې د شاعرانه نسبتونه تړلي شوي وو. بیا د هغې نه د لاهور د مشاعرو نه وروستو بیا زموږ تسکین لالا سره په مانیری کې ډېرې ناستې وشوې او کله کله موږ په کونډه کې چې به ملګري راغونډېدو، تسکین صاحب هم د شپې مالې به ورپسې رالو، اکثر به بې حاله اوچت په مو په ځان سره ګاډي کې بوب هم ته چکرې به یې ووهلې ګپې شپې. داسې موږ سره څو وارې دیر ته موږ ځان سره بوتلی دی سوات ته چې تنګ به شو، اکثر به یې ټلیفون وکړو چې راشه زموږ ملګري کونډه کې چې کاظم راوله چې لاړ شو چې چکر ووه. اوس 2 میاشتې مخکې چې موږ مانیری ته راغلي نو خاندل مې ورپورې موږ دلته په یو ډرګ سنټر کې اچولی و پنجپیر کې. نو 10 ورځې هغې کې تېرې کړې وې. بیا ټلیفون یې وکړو چې یاره دلته خفه یم، د ډرګ سنټر والا مې بکیاڼو ته نه پرېږدي، چونکې هغه د فطرت د ښکلا ترجمان شاعر و، په فطرت کې خوشحاله و.
نو موږ د فضل اندلی په ځای کې ناستو د غرونو یو څوکه کې د هغه کور دی نو برې ګوته ونسله چې په دې غرونو کې مې بس دا ارمان دی چې یو 15 ګډې را سره وي او د باقي ژوند زه په دې ځای تېر کړم نو دغه د هغه ژوند او دغه د هغه شاعري وه نن د تسکین مانیروال صاحب تدفین دی او هغې نن زموږ نه په هغه سفر باندې روان دي چې بیا به موږ تسکین مانیروال ونه وینو دلته کې چې څومره هم خلک راغلی دی نو هغې خراج تحسین پیش کوي د پښتو ژبې دغه نامتو شاعر ته او یقینا چې داسې یو شاعر چې هغه په خپل ژوند کې که څه هم لیک کړی دی نو دا به تاسو ته د عام خلکو ته به اله پته لګي چې پای باندې تحقیق روان شي پای باندې مقالې او پای باندې ډیګري او پای باندې د پی ایچ ډي ریسرچ روان شي ولې چې دا یو شعر باغې کې یو پورا خبره و نو د خپل خوري او لالي بچیو او خدای پاک ته وبخي ټول مینوال چې څومره د غږ زمونږ اوري او د تصویر ویني نو خپل دعاګانو کې زمونږ د پښتو ژبې لوی شاعر ارواحات تسکین مانیروال صاحب خپل دعاګانو کې خامخا یاد ساتي